د ډاکټر ناکامورا کورنۍ افغانستان ته راغلې. صحیح وویله ولسمشر غني څه ورته وویل. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د وژل شوي جاپاني خیریه کارکوونکي ډاکټر تیسو ناکامورا کونډه او مشره لور د جمعې په ورځ افغانستان ته رسېدلې چې د ناکامورا مړی له ځان سره یوسي. ناکامورا او 15 افغان ساتونکي یې نامعلومو وسلوالو چهارشنبه په یو وسلوال برید کې د افغانستان په ختیځ ښار جلال آباد کې ووژل. د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ په یوې خبرپاڼه کې ویلي ولسمشر محمد اشرف غني د ناکامورا له کونډې او لور سره په لیدنه کې له هغوی سره خواخوږي څرګنده کړې. د ناکامورا خیریه کارونه یې ستایلي او د هغه وژل کېدل یوه لویه فاجعه بللې ده. خبرپاڼه د ولسمشر غني له قوله زیاتوي چې ټول افغانان د دغې پیښې له کبله غمجن دي. ولسمشر غني وایي افغانان ډاکټر ناکامورا ته د افغانستان د یو ستر شخصیت په سترګه ګوري او کورنۍ یې د افغانانو په زړونو کې ځای لري. د هېواد ولسمشر د ډاکټر ناکامورا بشپړو شوي پروژو ته په اشارې ویلي. ډاکټر ناکامورا خپل کار په افغانستان کې د لرې پرتو سیمو خلکو له درملنې پیل کړ او د اوبو د مدیریت، کرنې او اوبو لګولو سیستم د ایجاد په برخو کې بریالۍ پروژې بشپړې کړې. هغه ویلي هغه پروژې چې ناکامورا بشپړې کړې د هغه په نوم یې کوي. ولسمشر غني زیاته کړې ویاړم چې 2 ورځې مې له ډاکټر ناکامورا سره تېرې او د ده د پروژو په اړه مو خبرې وکړې او همداراز مې نوموړي ته د افغانستان افتخاري تابعیت او د افغانستان تر ټولو عالي دولتي مډال ورکړ. بلخوا د ډاکټر ناکامورا ښځې او لور د هېواد د جمهور رئیس او افغان ولس د خواخوږۍ او غم شریکۍ قدرداني کړې او ویلي دي افغان ولس چې د ډاکټر ناکامورا سره تر دې حده مینه لرله او خپله غم شریکي وکړه منندوی یو. هغوی همداراز د ډاکټر ناکامورا سره د 15 افغان شهید شویو همکارانو کورنیو ته خپله خواخوږي څرګنده کړې ده او ویلي دي چې د ناکامورا تر څنګ به هغه 15 کسان هم هیر نه کړي. په هر حال د دغه انځور په لیدو ښایي ډېر افغانان خورا غمجن شوي وي. ناکامورا د افغانستان د خلکو لپاره ډېر خدمت وکړ اما کورنۍ په داسې حال کې افغانستان ته راغله چې د هغه جسد له ځان سره یوسي. په هر حال تاسو د دغې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. تر بلې ویډیو مو په نویو بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.